السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه غواړم چې نن تاسو د موبایل یو داسې سیټینګ نه خبر کم. کو څوک تاسو ته اوس په کومه ژبه کې اس ام اس کوي، نو تاسو کولی شئ چې هغوی سره د هغوی په ژبه کې چیټینګ وکړئ، یعنی اس ام اس ورسره وکړئ. کو څوک تاسو ته په انګلیش کې اس ام اس وکړي، یا په پارسي کې، یا په اردو کې، یا په هندي کې، نو تاسو کولی شئ چې د هغوی اس ام اس په پښتو کې وګورئ، او بیا به تاسو په پښتو کې اس ام اس لیکئ او هغوی ته به د هغوی په ژبه کې ورسند کیږي. یعنی کو څوک تاسو ته په انګلیش کې اس ام اس وکړي، نو تاسو هغوی اس ام اس ډایرکټ پښتو ته اړولی شئ، او بیا به تاسو په پښتو کې اس ام اس وکړئ او هغوی ته به په انګلیش کې اس ام اس ورسند کیږي. نو که غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ چې زمونږ هره نوې ویډیو تاسو ته راشي. راځئ د ویډیو طرف ته سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او ورسره د بیل نشان او فعال باندې چې زمونږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راورسیږي. که غواړئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، لاړ به شئ پلی سټور ته، پلی سټور به کولاو کړئ او دلته به تاسو بیا سرچ کړئ های ټرانسلیټ. چې کله مو های ټرانسلیټ سرچ کو، نو دلته به تاسو ته ډېر اپس راشي، تاسو به په دې کې دغه اپ ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دغه انسټایل کو، نو تاسو به بیا راشئ، دا به کولاو کړئ. نو چې کله مو کولاو کو، یو مای لینګویج دی، بل فرند لینګویج دی. مای لینګویج یعنی تاسو په کومه ژبه کې غواړئ اس ام اس ولیکئ، او فرند لینګویج تاسو سره څوک په کومه ژبه کې اس ام اس کوي، نو هغه به فرند لینګویج به هغه ژبه کوي او مای لینګویج به خپله ژبه کوي. نو تاسو بیا کولی شئ چې د هغوی اس ام اس خپلې ژبې ته واړوئ او خپل اس ام اس د هغوی ژبې ته واړوئ او ورسند یې کوئ. نو دلته تاسو ګورئ چې ماته اس ام اس راغلی ویر آر یو په انګلیش کې، زه غواړم دا پښتو ته چینج کړم. نو تاسو وکړه چې په میسنجر کې ډایرکټ دغه اس ام اس پښتو ته چینج شو، د ویر آر یو مطلب یې ماته وښود. نو دلته زه اوس پښتو کې اس ام اس لیکم چې یعنی څنګه یي، او دا ګورئ، تاسو به وګورئ چې زه اوس چینج کوم انګلیش ته چینج شو او دغه مې ورسند کو. زه اوس دا په بل آی ډي کې ګورم چې هلته دا په کومه ژبه کې راسند شوی، یعنی په پښتو کې راسند شوی یا په انګلیش کې. نو زه راځم دلته بله آی ډي آن کوم او دغه میسنجر لایټ آن کوم دی، که زما بل آی ډي ده. نو تاسو وکړه چې دغه اس ام اس په انګلیش کې راسند شوی دی هاو آر یو. نو تاسو به اوس وګورئ، زه واپس انګلیش کې لیکم چې های هاو آر یو، دا سند کوم په انګلیش کې هغه بل آی ډي ته، اول ته بیا په پښتو کې ګورم. نو هاو آر یو ویر آر یو دا زه سند کوم په انګلیش کې، اول ته به اوس په بل آی ډي کې وګورم په پښتو کې. نو ګورئ چې انګلیش کې اس ام اس راغلی دی، دغه زه ډایرکټ پښتو ته چینج کوم. نو تاسو وکړه چې د هغې معنی دلته ماته وښوده. دغلته تاسو هره ژبه چې تاسو وغواړئ، یعنی تاسو هغې ته دغه اس ام اس چینج کولی شئ. نو دلته به تاسو راشئ، دغه های ټرانسلیټر به کولاو کړئ، او یو مای لینګویج دی، بل فرند لینګویج دی. یعنی چې مای لینګویج تاسو په کومه ژبه کې اس ام اس لیکئ یا د هغوی اس ام اس یې کومې ژبې ته اړوئ، نو تاسو به مای لینګویج هغه سلیکټ کړئ. زه غواړم چې دا پښتو سلیکټ کړم. بل فرند لینګویج دی، یعنی فرندز لینګویج دغه چې تاسو ته څوک په کومه ژبه کې اس ام اس کوي، یا تاسو چاته اس ام اس په پښتو کې ولیکئ او غواړئ چې کومې ژبې ته واړوئ، نو دلته به تاسو هغه ژبه سلیکټ کوئ. نو ګرانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي، چینل خامخا سبسکرایب کړئ، کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته راشي.